بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، که څوک د غریبۍ نه ډېر سخت پریشان راغلی وي د هغوی غریبي ډېره زیاته انتها ته رسېدلې وي، د فقر فاقې سره مخامخ شوي وي، او بعضې نو مخکې غریبي د انسان دومره زیاته شي چې انسان په خپله زندګۍ باندې تنګ شي، او بعضې رونه داسې وي چې هغوی پکې یو ارزو کې مړه د دې زندګۍ نه خو دا مرګ ښه دی، ولی کله یو مصیبت کله بل مصیبت بل مصیبت. غریبۍ سره مصیبتونه او تکلیفونه ډېر زیات راځي. د ټولو اول یو خبره ته کومه چې ګورې چا باندې غریبي راشي نو هغه دې وارخطا کېږي نه. په مالدار سړي باندې د الله جل شانه امتحان دی. آیا د مالدار سړی زما شکر وباسي یا که نه وباسي؟ او کم چې غریب انساني د باندې امتحان دی چې دا غریب سړی زما په نعمتونو باندې شکریا ادا کوي او که نه، او دا غریب سړی چې دا کم مصیبتونه پرې راولم آیا دې په دې باندې صبر کوي او که صبر نه کوي؟ نو غریب او مالداره دواړه په امتحان کې دي، لیکن زیر د چا دپاره راغلی دی؟ د صبر کوونکو دپاره. وبشر الصابرین، زیر ورکه هغې کسانو ته چې هغوی په مصیبتونو باندې صبر کوي. نو خیر دی تاسو په خپلو مصیبتونو په خپل غریبۍ باندې صبر کوئ، د دې بدله به تاسو ته الله هلته درکوي. څوک غریب پیدا کړي څوک مالداره پیدا کړي، خو دواړه چې دي امتحان کې ګیر دي. بهر کې که یو انسان دغه خواهش لري او دی وایي چې یاره زما غریبي او مسکیني دی الله جل جلاله ختمه کړي او الله جل شانه دې ما مالداره کړي، نو دې دپاره دا وظیفه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا ډېره زبردسته وظیفه ده. د دې وظیفې د کولو طریقه درته ښیم، دغلته کې مختصر لیکلی ده، اوس درته ښیم طریقه. دا وظیفه چې هر انسان پابندۍ سره کوي نو الله جل شانه به د هغه غریبي او مسکیني ختمه کړي. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. دو وظایف دي، یوم د خپل شیخ او مرشد حضرت پیر حزب الله جان حقانی صاحب نه حفظه الله، یو موږ د هغې نه اورېدلی ده د بخاري شریف په درس کې، او دویمه وظیفه یو بل مولوي صاحب و چې د هغه نه ما چې دی اغشتله. یو وظیفه دا ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د سحر د سنتو او د فرضو په منځ کې چې څنګه سنتو کې د سنتو او د فرضو په منځ کې به کې، یعنی د فرضو نه مخکې او سنتو نه پس یو ځای کې به کښېنې، 11 کرته به درود شریف ووایې، او د هغې نه پس به 100 کرته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، او بیا به 11 کرته درود شریف ووایې. او حضرت پیر حزب الله جان حقانی صاحب چې د بخاري شریف په درس کې دا وظیفه ورکوله خلکو ته، هلته زه خپله موجود وم، نو هغوی داسې فرمایلي وو چې کله هم تاسو دا وظیفه کوئ نو داسې کوئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. په دې الفاظو سره هغوی فرمایلو لکه چاته دغه رنګ کول آسان وي نو انشاءالله په دې کې به پیدا زیاته وي. نو د غریبۍ د ختمولو دپاره یو ډېره زبردسته وظیفه ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. دا وظیفه د سحر د سنتو نه پس او د فرضو نه مخکې دا کوي، او د ماښام چې څنګه د فرض سلام وګرځوئ او سنت وکړئ، یو ځای کې کښېنئ او ښه په تسلۍ ښه په آرام سره د ماښام د مازه نه پس هم کوه، روزانه کوه پابندۍ سره، انشاءالله ان قریب به الله جل شانه تا ته د خپل رحمت دروازې کلو کی، یعنی دستا غریبی مسکینی به ختم شي،
او الله جل شانه به دې مالداره کړي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده، هر سړی د دې نه پیدې اخیستی شي. ولې چې کومو کسانو دا وظیفه کړې ده نو هغوی الله جل شانه مالداره کړي دي.